إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. لقد إخلاص دل الشريف ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. دیر محترم ومکرم عزت مآب جناب محترم نعمت اللہ سی فرزند ارجمن الحاج الحرمین الشریفین پیر محمد طیب سے منور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ اوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 پڑھان اوڑیرو غیرت مندو پختنو ننگیالو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیداری حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ و اخلاص ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتیانو عاشقانو غلامانو لرینا نزدینا راتلن کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ سرزما ددوانو جہان و خوشالے کامیابے او کامرانے نصیب کوئے آمین. در ربیع الاول شریف مبارک میاش مبارک شروع دا مونږ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د ذات بابرکات شان او کمالات ذکر کو د دی وجنا چې مسلمانانو ته د خپل پیغمبر شان معلوم شي چې زمون خپل پیغمبر له الله کم رتبه او کم کمال او کم شان مبارک ورکړي دي. سبحان الله. غیر دینا شاگه دا نبی دشمن دی دا قرآن دشمن دی دا دین دشمن دی دا اسلام دشمن دی شاگه ستا نبی سر بغض و عناد لري کینه لري بغض لري حسد لري چتا تا معلوم شي چې واقعي دا چې دا خلق د ایمان نخلاص خلق دی او چې چا کی ایمان دی هغه کی مخامخا د قران عظیم سره مینا د الله سره مینا او د مدینه د جانان سره مینا خامخا زکه دغه مینا بیانوما نو اللہ تعالی جل جلالہ د تمام دنیا نه مخکې دغه نبی سره مینه کړې ده.
نو زه د الله طریقه ژوندی کوم. تاسو کې اورئ نو تاسو د فرشتو هغه یادونه تازه کوئ. ځکه چې الحمدللہ پاکستان یمن کې په شام کې داسې ښکلي پروګرامونه په مدینه منوره کې د حضور علیه السلام دا وطن مبارک چې کوم ځای دفن دی هلته د حضور علیه السلام د محبت او د عشق هغه بابونه کلو شوي دروازې او خلک لګیا دي حضور مبارک سره مینه کوي. الشیخ عبدالرحمن سدیس یقین تاسو کې په 2021 کې ناگهانی مدینه منوره ته روان شو او شکل روان شل تا خبرو شو چې د کعبه مبارک امام عبدالرحمن سدیس مبارک را روان دی چې سوله خطباری او سونه ائمه دي امامان ټول استقبال تروتی دی ولار دي چې ناگهانی نه خبر شتا ناغور توی قربان څنګه رالی ویار اسمی د مدینه د جانان ربیع الاول شریفو دا گنبت حضرا دا سوچ د مقناطیس بشان ځان تراخ کما او شکل راخ کوي حضرت سوینا وی په منبر رسول مبارک نو درېګما حیا راځي د حضور اسلام د منبر نه لاندې ودرېدا اوه په میلاد مصطفی باندې په مدینه منوره کې ریاض الجنت کې بیان وکړ. وی دا کما میاشت عبدالرحمن سدیس لګیو مې زدا چې د چا خلی باندې د خدای د پیغمبر ترانی راولي نو دا د خدای کار دی. بعد کسان شته زی بیانوما یو بل دبا خبرې کوي چې یاره مولوی دی غزړې دی خو بس د حضور شان بیانې د خدای نیکبخت د قرآن راوالا ټول قرآن د پیغمبر د شان مبارک نه ډک دی. نو کمی کمی کڑای با تی لرکا بیارا میدان دا شکنا قرآن آیاتون لرکا کنا قرآن عظیم دا حضور دا محبت دا منی آیاتون او با سکنا چه پا منزکی او تو خو پا منزکی یا ایوہ النبیو دا پرید و شورو کا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا چه دی پریخ چه مزران پا یوم زبان لیو کی دا نبی شان اللہ دون اوچت پیدا کرے دی دا حضور سلام سلمینا اللہ جل جلالہو کری دا الحمدللہ منگا مرسر محبت و مینکو مگو پا آگا ٹھال بانے زانگو کنا منگو پا آگا محبت بانے زانگو او کہ یو سری ویچی یرا دا شان نا منگو یہ چه سو بوری جوندیو کنا بس دی شان نا دیم خدای نجودا کی عبدالرحمن بابا جی سٹھل فیصلہ کردے دا ویزا عبدالرحمن دا محمد دا در خاکرو بیا پام کوئی چو سبحان اللہ نو ہے آئے آئے دا حضور دا منی باپ دے سبحان اللہ خلنا خوزئی علا بخوزئی چی عشق مصطفیٰ را شی بیدار شی جی عبدالرحمن بابا جی مبارک ہے زانو رز عبدالرحمن دا محمد دا در خاکرو بیا جارو کشی ما او بیا خدای ته وی چې خدایا ګوره درخواست کوم بیا خدای ته وی خدای دې نکی مونږ د دې درجه دا خدای دې نکی مونږ د دې درجه دا د دې محبت نه الله مونږ تاسو جدا لکي امين. ځکه ګوره ګورونو نری تار دې نری بعض کسان یې ایمان نخلاص دي به د بیت نړۍ زیاتی کیږي ډېر داسې دي کیږي داسې چیزے میں چه عرش برین نبتا تا اللہ پا کم نظر بانی گوری چتا سونا کمیو کو دے حضور مبارک پا محبت پا باب باندے کسا دا قادیانی نگیلہ کومنا خبر سر ارام اعلان کرے چیزا پیغمبر نمانما اوزو غلام احمد قادیانی منمانو بس ٹک تو کناغ خلار جدا کرے دا دا تچوے چیزی منمانو بیار تنوی و تولی را پڑ سولی دی
دا تندی و تاولی بیارا تیو که دا پیغمبر شان مبارک تا زویم چه دا ختم نبوت کم پرچار الحمدللہ زمون دا جامع مسجد محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پا دی خکولی دا فقیرے پا انداز کے کم کی گی اللہ دی رانا قبول و منظور کی زویم چه ہر مجاہد دا ختم نبوت چه دی پا ہر سیمہ دی کہ پا دی گوگل کی دلد اخلاص لگیا دی خودے دی کامیاب کی امین ہوئے او کنا صرف زبانی جمع خرشتنو خودے دی دا خبر رتا ورکوزے کی آمین منگ با درخواست گئو چه خدای رتے ورکوزا کچه دقا عشق مصطفیٰ پسیمانوں کی بیان کی اکار سوک دی عمر زید بکر دی زمان سرگل لی چه نبی سر سوک می نکی زمان قابل احترام دی او زمان سکے دا اللہ پا دربار کے قابل احترام دی اللہ رضا منگو استاسو دا طولو دقا محبت او دقا امین او دقا جذبہ نصیب کے امین ہوئے لگ دلو دخلاص اسماعیل علیہ السلام پیدا کی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کو استدا دعا درخواست سے کڑے دے ربی حبلی من الصالحین خدای بچی راکا خود اخبل دربار نہ خود صالح راکا دیندار راکا اگلولا ابراہیم علیہ السلام مبارک دعا کریا ربی حبلی من الصالحین خدای دخبر جناب نے دیندار صالح اولاد راکا اللہ والا صور کر اسماعیل ذبیح اللہ مبارک اس ابراہیم علیہ السلام مبارک چی اور نسیز لو تندکی دا مدینی منوری دا جانا نور زلید لو اسماعیل علیہ السلام مبارک چی چڑی نو غسولو تندکی دا مدینی دا جانا نور مبارک زلید لو کہ ابراہیم علیہ السلام یا اولاد سلیری زر پیغمبران اللہ رضی الجلال پیدا کری دی خو اللہ پخبلوی دی ویس قال ربک للملائکت انی جائر فی الارض خلیفہ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون اللہ ویز خلیفہ فیدا کو ما پخبلا اعلان کے آدم علیہ السلام پیدا کو خلیفہ اللہ تعالیٰ پخبل بار نوح علیہ السلام پیدا کلو یو لاکھ سلیری ضرب ایک پیغمبرانی پیدا کھلو اے گلو نوراد ابراہیم علیہ السلام بانے اللہ امتحانات راوستو پا تمام امتحاناتو کی 100/100 نمبر واغست لے معشوم بچی چی دا کچادنا امتحان نشوروشی نصری نشوروشی نو اولنا بیا دویم شوروشی اے گل نورائے بیا دریم بیا سلورم بیا پینزم بیا شپگم اوم اتم نحم لسم امی ترسی سٹیپ بائی سٹیپ و تکال پکال بانے امتحانوں پر چیل وہ شکل ڈگری و آخری او دا پاکستان پا حکومت کی عوضے کی پوسٹو نروزیا کی دا پارا کوشش کی دا سرٹیفیکیٹی اور تقی زبانی جامع خرش نکی چی ما ایمی کڑی دا ایمی سیمی کڑی دا پیدمی کڑی دا ڈگرے اور تقینو دا اگر ڈگرو مطابقا کہ یو سڑی ایمی کی دی او اگر بل انسان ور سر پیج دی کی دی نو اگر انسان بالی چی چا سر کوالیفیکیشن سے واری
ډیګرې سی و آوی چې سدي وړ امتحانونه ورکړي دي پکار دادا چاغت دغه مقام ملو شي رتبه ملو شي